السلام علیکم. زه یم صبر خان او نننی ټاپک دی زمونږ هارټ، زړه. زړه څه ته وایي؟ زړه زمونږ په وجود کې څه کار دی؟ د زړه چې کوم دا درز درز اواز راځي دا ولې راځي، دا ولې کوي، او د زړه دننه نور څه موجود دي، نن به مونږ دې باره کې زده کړه کوو. زړه ته خو په پښتو کې زړه وایي، تاسو ته پته ده. په اردو کې ورته دل وایي او په انګلیش کې ورته هارټ وایي. څنګه چې تاسو وایي فلاني کس ته هارټ اټیک وشو، مطلب د زړه دوره پرې راغله، نو په انګلیش کې ورته څه وایي؟ هارټ وایي. په یوناني زبان کې ګریک لینګویج کې دې ته څه وایي؟ کارډیم ورته وایي. په دې وجه باندې کوم چې د زړه سپیشلیست ډاکټر وي هغه ته څه وایي؟ کارډیالوجیسټ. اوس زړه چې کوم دی دا زموږ سره په کوم شیپ کې دی، کوم شکل یې دی؟ نو دا زموږ سره کونیکل شیپ کې دی. بره سایډ چې کوم دی کلاو دی، لاندې سایډ تنګ دی، د کون په شانتي دی، ځکه موږ وایو چې دا کونیکل شیپ کې دی. او زړه زموږ سره یو مسکولر پمپینګ ارګن دی. مسکولر مطلب دا چې د مسلز نه جوړ دی، کوم قسم مسلز نه، د کارډیک مسلز نه جوړ دی. او پمپینګ ارګن مطلب مسکولر پمپینګ ارګن، نو دا پمپینګ کوي. څنګه چې تاسو کورونو کې کم موټرې لګېدلې وي، پمپ چې ورته تاسو وایي، هغه زموږ سره الکتریکل پمپس دي چې د بجلی په ذریعه باندې د کویانو نه اوبه راوباسي. دغه شانتې دا زموږ سره یو مسکولر پمپینګ ارګن دی چې دا مسلز دي او وینه چې کوم دی پمپ کوي زموږ جسم ته. ډبل پمپ دی. ډبل پمپ په دې وجه چې کوم د دې رایټ سایډ دی، نو هغه لنګس ته چې کوم دی پړپوسانو ته وینه پمپ کوي د دې لپاره چې اکسیجنیشن یې وشي، او کوم چې لیفټ سایډ دی نو هغه زموږ سره وینه پمپ کوي په ایوټا کې ټول باډي ته. نو دا زموږ سره ډبل پمپینګ ارګن دی. ښه اوس به راشو مونږ که فرض که دا زړه مونږ دننه وګورو، نو په دې کې زموږ سره کم قسم حصې موجود دي، څه ورته وایي، نو هغې له مونږ راځو. دا زموږ سره انفیریر وینا کیوه ده، دا زموږ سره سوپیریر وینا کیوه، دا پلمونري وینز دي، خو رایټ پلمونري وینز صحیح شو. او دا زموږ سره لیفټ پلمونري وینز دي. دغه شان دا سایډ چې کوم دی دا زموږ سره پلمونري ټرنک دی، د دې ځای پورې کوم دا رګ چې تللی دی، په دې ځای کې بیا دا ډیوایډ شوی دی. یو زموږ سره لیفټ سایډ ته تللی دی، لیفټ سایډ اف د باډي ته تللی، یو زموږ سره په دې ځای کې داسې راغلی رایټ سایډ اف د باډي ته. نو دې ته مونږ وایو رایټ پلمونري آرټري، دې ته مونږ وایو لیفټ پلمونري آرټري صحیح شو. دې نه علاوه دا زموږ سره پلمونري وال دی، دا وال چې کوم دی دا زموږ سره ایوټیک وال دی. دا پلمونري وال دی، دا ایوټیک وال دی. دا بایکاسپیډ یا مایټرل وال دی دا یو، او دا زموږ سره ټرایکاسپیډ وال دی صحیح شو. ښه او دا چې کوم زموږ سره غټ رګ دی کوم چې ټول وجود ته وینه پمپ کوي، هغې ته مونږ وایو ایوټا. نو دا زموږ سره د زړه چې کوم دی مختلف رګونه دي. دې ته وایي زموږ سره رایټ ایټریم یا رایټ اریکل، دې ته وایي لیفټ ایټریم یا لیفټ اریکل. دا رایټ وینټریکل، دا لیفټ وینټریکل. لکه دا کس چې تاسو ته داسې ولاړ وي څنګه چې زه ولاړ یم، نو دا سایډ به رایټ سایډ وي او دا به لیفټ سایډ وي. دغه شانتې دا د رایټ سایډ دی، دا لیفټ سایډ دی. ښه اوس وینه دا زړه چې کوم دی دا وینه پمپ کوي زموږ وجود ته. څنګه پمپ کوي؟ داسې چل وشي چې کوم زموږ سره ډي اکسیجنیټډ بلډ دی، کوم چې ما په بلو کلر باندې شو کړی، نو هغه زموږ سره په انفیریر وینا کیوه کې او په سوپیریر وینا کیوه کې چې کوم دی رایټ ایټریم ته راشي. رایټ ایټریم د کنټریکشن په وجه باندې دا زموږ سره رایټ وینټریکل ته راشي، او رایټ وینټریکل چې کله کنټریکشن وکړي نو دا زموږ سره په لیفټ پلمونري آرټري او په رایټ پلمونري آرټري کې دا زموږ سره لنګس ته لاړ شي، پړپوسانو ته صحیح شو. هغه ځای کې د دې اکسیجنیشن وشي، اکسیجن ورسره شامل شي. کوم چې مونږ هوا واخلو ساه دننه کو، نو په دې کې اکسیجن زمونږ لنګس ته لاړ شي، د هغه لنګز نه چې کوم دی دا بیا په وینه کې شامل شي. د هغه سایډ نه د اکسیجن والا وینه د رایټ سایډ نه په رایټ پلمونري وینز کې را روانه شي صحیح شو، دلته راشي لیفټ ایټریم ته، او د لیفټ سایډ نه چې کوم دی را روان شي په لیفټ پلمونري وینز کې هم لیفټ ایټریم ته. دغه چې کله زموږ سره کنټریکشن وکړي وینه راشي زموږ سره لیفټ وینټریکل ته، او لیفټ وینټریکل چې کله بیا کنټریکشن وکړي نو دا زموږ سره د ایوټا په ذریعه باندې ټول جسم ته پمپ شي. نو د زړه زموږ سره په دې طریقه باندې کار کوي. اوس به تاسو که ووایئ چې وینه څه چل کوي زموږ په وجود کې، وینه ولې ضروري ده چې دا زموږ په وجود کې ګرځي را ګرځي؟ نو زموږ وجود کې
ټریلیونز آف سیلز دي. دغه ټریلیونز سیلز چې کوم دي زمونږ سره دې ته د خوراک او د اکسیجن ضرورت وي او دغه خوراک او اکسیجن زمونږ سره په دې وینه کې شامل وي. په دې وجه باندې دغه زمونږ سره سرکولیشن کوي په ټول باډي کې. بیا د باډي کې چې کوم دی زمونږ سره ویسٹ مټیریلز جوړیږي، پالتو سیزونه جوړیږي چې د هغې خارجول پکار وي، نو هغه هم د وینې په ذریعه باندې واپس زړه ته راځي او زړه چې کوم دی بیا واپس پمپ کوي او په دې طریقه باندې څه ویسٹ مټیریلز چې کوم دی هغه زمونږ ګردو کې فلټر شي، نو د میتیاز په شکل کې مونږ بهر وباسو او څه چې کوم دی څه سیزونه د لنګس ته راشي پړپوسانو ته، نو مونږ چې کله هوا بهر وباسو لکه کاربن ډای اکساید چې واخلي نو هغه هم یو ویسٹ مټیریل دی مونږ بهر وباسو. اوس که تاسو زړه ته وګورئ چې یاره په زړه کې زمونږ سره کمه حصې دي، نو دا زړه زمونږ سره داسې وي، دا چې کوم ډوم شیپډ دی صحیح شو، نو دا سایډ دی او کوم چې فلیټ سایډ دی نو هغه بیک سایډ وي. دا فرنٹ سایډ دی کوم چې ډوم شیپ دی او کوم چې فلیټ دی نو دا بیک سایډ ته وي، لکه بالکل څنګه چې تاسو ته ښکاري داسې وي صحیح شو. دا چې کوم دی زمونږ سره رایټ سایډ دی او دا یې لیفټ سایډ دی صحیح شو. داسې چلو شي چې څنګه تاسو ته ما ووایي چې وینه په سټارټ کې د انفیریر وینه د سوپیریر وینه کې او انفیریر وینه کې ونه رایټ ایټریم ته راشي، نو دا زمونږ سره که تاسو د بل سایډ ته راواړوئ نو دې ځای کې دا یو تشه هسې پرده شانتې ښکاري، خو دا پرده نه ده، دا زمونږ سره یو لاره ده صحیح شو چې دې ته مونږ وایو انفیریر وینا کیوه صحیح شو. دې ته مونږ څه وایو؟ دې ته مونږ وایو انفیریر وینا کیوه. نو دا زمونږ سره انفیریر وینا کیوه ده. د انفیریر وینا کیوه په ذریعه باندې د باډي چې کوم زمونږ سره ښکته سایډ دی د هغې نه وینه راشي صحیح شو، او کوم چې زمونږ سره دا سایډ دی کوم ځای کې چې ګوته راووته دا زمونږ سره سوپیریر وینا کیوه ده. نو سوپیریر وینا کیوه او دا انفیریر وینا کیوه دا دواړه د یو بل سره میلاو شي صحیح شو. په کوم ځای کې؟ په دې زمونږ سره چې کوم رایټ آریکل دی صحیح شو، دا رایټ آریکل دی دا ځای، نو په دې کې زمونږ سره میلاو شي او دغه ځای کې بیا زمونږ سره چې کله کنټریکشن وشي د دې نو دا زمونږ سره رایټ وینټریکل ته وینه پمپ کی صحیح شو. دا زمونږ سره بیا لاندې رایټ وینټریکل دی، دې ته وینه پمپ کی. دینا بعد بیا زمونږ سره رایټ وینټریکل چې کله زمونږ سره کنټریکشن وکړي نو دا وال واپس بند شي صحیح شو. دا وال صرف زمونږ سره یو سایډ ته وینه پرېږدي بل سایډ ته نه پرېږدي، نو کله چې وینټریکلز کنټریکټ کیږي نو دا زمونږ سره دا وال واپس بند شي، نو وینه زمونږ سره دې آریکل ته نه راځي، واپس ایټریم ته نه راځي. دا زمونږ سره چېرته پمپ شي؟ په پلمونري آرټري کې، لیفټ پلمونري آرټري ته او رایټ پلمونري آرټري ته. نو په لیفټ پلمونري آرټري کې لیفټ لنګ ته لاړ شي او په رایټ پلمونري آرټري کې رایټ لنګ ته لاړ شي. په هغه ځای کې اکسیجنیشن وشي، د اکسیجنیشن په ذریعه نو اوس تاسو ما یې هیر شول زمونږ سره چې کله لیفټ وینټریکل کنټریکشن وکړي نو په پلمونري آرټري کې چې کوم زمونږ سره بلډ پمپ کیږي نو دا زمونږ سره پلمونري آرټري دی صحیح شو. دا سایډ چې کوم دی دا زمونږ سره پلمونري آرټري دی، نو په دې کې وینه چې کوم دی پمپ شي لنګس ته صحیح شو. لنګس کې چې کله اکسیجنیشن وشي نو د رایټ پلمونري وینز په ذریعه او د لیفټ پلمونري وینز په ذریعه باندې دا بلډ راشي زمونږ سره لیفټ ایټریم ته صحیح شو. اوس دا زمونږ سره لیفټ ایټریم دی صحیح شو. په دې لیفټ ایټریم کې که تاسو تخکاری نو دا زمونږ سره لیفټ وین آریکل دی، لیفټ آریکل یا لیفټ ایټریم. لیفټ ایټریم ته زمونږ سره په دې ځای باندې وینه راشي صحیح شو. په دې ځای باندې زمونږ سره وینه راشي دی ته صحیح ده، لیفټ آریکل ته. لیفټ آریکل چې کله زمونږ سره کنټریکشن وکړي صحیح شو نو هغه زمونږ سره وینه پمپ کې لیفټ وینټریکل ته، او لیفټ وینټریکل چې کله بیا کنټریکشن وکړي نو دا بایکسپیډ یا مایټرل والو چې کوم دی دا واپس بند شي او وینه زمونږ سره د ایورټا په ذریعه باندې د ایورټیک وال په ذریعه باندې ایورټا ته لاړ شي او د ایورټا نه بیا ټول باډي ته ځي صحیح شو. نو دا زمونږ سره د زړه چې کوم دی مختلف حصې دي. یو پیره بیا چې کوم دی ریپیټ کوم، دا زمونږ سره لیفټ سایډ دی، دا زمونږ سره رایټ سایډ دی. په سټارټ کې زه تاسو ته دا وایم چې رایټ سایډ ته چې کوم دی زمونږ سره وینه راشي، دا زمونږ سره رایټ سایډ دی. نو په دې کې چې کوم زمونږ سره دا رایټ آریکل دی یا رایټ ایټریم دی، نو د
انفیریر وینا کیوا په ذریعہ باندې دا زموږ سره انفیریر وینا کیوا تاسو ته وختي سات کې ما شو کو صحیح شو دا دې طرف ته چې کوم ګوته راوته دا زموږ سره انفیریر وینا کیوا او کوم چې د دننه سایډ نه ما ګوته ورکړه دا زموږ سره سسیز دی سوپیریر وینا کیوا دا دواړه زموږ سره یو ځای شوي دي په کوم ځای کې په رائټ ایټریم کې چې کوم دی دا زموږ سره یو ځای شوي دي کله چې د رائټ ایټریم کنټریکشن وشي نو دا زموږ سره رائټ وینټریکل ته بلډ راشي او د رائټ وینټریکل نه چې کله کنټریکشن وشي دوباره بیا نو دا ټرایکسپیډ وال چې کوم دی واپس بند شي نو وینه واپس دی رائټ ایټریم ته نه راځي بلکې په پلمونري آرټري کې چې کوم دی رائټ لنګ ته او لیفټ لنګ ته لاړ شي د هغه ځای نه په کوم رګ کې لاړ شي په دې رګ کې دا زموږ سره د ایوټا سره خوا کې دا رګ چې کوم دی تللی دی د دې رګ په ذریعه باندې دا زموږ سره چېرته لاړ شي لنګس ته لاړ شي صحیح شو دا زموږ سره هغه پلمونري آرټري ده صحیح شو کوم چې د ایوټا په خوا کې دا تیک والډ چې کوم زموږ سره رګ دی دا زموږ سره سیسیز دی ایوټا ده اوس د دغه ځای نه چې کله زموږ سره اکسیجنیشن وشي په لنګس کې نو د رائټ لنګ نه چې کوم دی زموږ سره په رائټ پلمونري وینز کې او د لیفټ لنګ نه په لیفټ پلمونري وینز کې چېرته راشي لیفټ وینټریکل ته راشي صحیح شو د لیفټ ایټریم ته راشي سوري نو دا زموږ سره اوس لیفټ ایټریم دی په لیفټ ایټریم کې زموږ سره تاسو ته ما وویل چې د پلمونري وینز په ذریعه باندې نو دا زموږ سره پلمونري وینز دي صحیح شو دا زموږ سره لیفټ پلمونري وینز دی یو دا دی یو دا وړوکی سوری صحیح شو دا دواړه زموږ سره لیفټ پلمونري وینز دي او کوم چې زموږ سره دا بل سایډ دی دی خوا نو دی نه یو کټ شوی دی او یو دا دی تاسو ته ښکاري نو دا زموږ سره رائټ پلمونري وینز دي نو دوه لیفټ پلمونري وینز راغلي وي دوه رائټ پلمونري وینز راغلي وي دواړه څلور واړه چې کوم دی زموږ سره کولاو شوي وي چېرته لیفټ ایټریم ته او لیفټ ایټریم چې کله بیا کنټریکشن وکړي نو بلډ زموږ سره راشي چېرته لیفټ وینټریکل ته راشي او لیفټ وینټریکل چې کله کنټریکشن وکړي نو د ایوټا په ذریعه باندې تاسو ته ما وښوده کوم چې دا زموږ سره تیک والډ دغه دی رګ دی نو دا زموږ سره ایوټا ده نو د ایوټا په ذریعه باندې بیا ټول جسم ته چې کوم دی زموږ سره بلډ پمپ کړي د ایوټا خوا کې زموږ سره دې ځای کې پلمونري آرټري لګېدلی وي دا پلمونري آرټري ده دا زموږ سره ایوټا ده ښه اوس ما تاسو ته ووایي چې دا زړه درز درز ولیکئ د زړه دا اواز چې کوم راځي دا څه څیز دی نو د زړه د درز درز ته مونږ په ساینسي زبان کې لب ډب ساوند وایو صحیح شو کله چې کنټریکشن وشي نو دا لب صحیح شو لب کله چې ریلیکسیشن کېږي نو ډب لب ډب لب ډب لب ډب داسې اواز چې کوم دی زموږ سره زړه پیدا کوي لب ساوند ولې راځي او ډب ساوند ولې راځي صحیح شو کله چې زموږ سره د رائټ ایټریم نه او د لیفټ ایټریم نه بلډ راشي زموږ سره رائټ وینټریکل ته او لیفټ وینټریکل ته نو رائټ اریکل او لیفټ اریکل نه چې کله بلډ راځي زموږ سره نو په دې دوران کې خو دا ټرایکسپیډ وال او دا بایکسپیډ وال چې کوم دی کولاو وي د دې دپاره چې وینه راشي صحیح شو خو چې بیا کله زموږ سره وینټریکل کنټریکشن کوي نو په دغه دوران کې زموږ سره واپس چې دا وینه لیفټ وینټریکل ته او رائټ وینټریکل ته رانشي د دې دپاره زموږ سره ټرایکسپیډ وال او بایکسپیډ وال یا مایټرل وال چې کوم دی څه شي بند شي نو دا چې کله بند شي نو په دغه دوران کې دا زموږ سره اواز پیدا کړي دې ته څه وایي لب نو چې کله دا بند شي نو زموږ سره د لیفټ وینټریکل نه ښکاره خبره دا لاره یې بنده شوه نو اوس به وینه په ایوټا کې ځي او د رائټ وینټریکل نه دا لاره بنده شوه ټرایکسپیډ وال بند شو نو اوس به په پلمونري آرټري کې چې کوم دی لنګس ته ځي وینه دې نه علاوه کله چې زموږ سره دا ډب ساوند کوي نو کله چې ایټریا ریلیکس شي واپس صحیح شو دا ایټریم ریلیکس شي نو بلډ زموږ سره واپس فلو شروع کړي دا ټرایکسپیډ وال او بایکسپیډ وال کولاوېدل شروع شي صحیح شو دا چې کولاو شي زموږ سره نو وینه راشي رائټ وینټریکل ته او لیفټ وینټریکل ته خو په دې دوران کې کله چې دا زړه زموږ سره واپس ریلیکس شي نو په دې دوران کې دا خطره ده چې د پلمونري آرټري نه رائټ وینټریکل ته واپس بلډ رانشي او د ایوټا نه لیفټ وینټریکل ته واپس بلډ رانشي نو په دغه دوران کې زموږ سره پلمونري والف او ایوټیک والف بند شي نو دغه ته بیا مونږ څه وایو لب صحیح شو لب ساوند زموږ سره د ټرایکسپیډ او بایکسپیډ والف د بندېدو د وجې راځي او ډب ساوند چې کوم دی دا زموږ سره د پلمونري وال
او د اورټیک وال د بندېدو د وجې راځي. صحیح شو. نو دا زموږ سره د زړه باره کې چې کوم دی خبرې د یو صحتمند انسان زړه په 1 منټ کې 100 پیرې چې کوم دی درزیږي، تقریبا 72 پیرې چې کوم دی زموږ سره د یو صحتمند انسان زړه په 1 منټ کې درزیږي. صحیح شو. دا زموږ سره د زړه باره کې معلومات. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره چې کوم دی شیر کړئ. ډېره مننه.